دلسوز صاحب زه ډېر ورځونه یو سوچ کوم خو په حال یې نه پوهېږم. ما ته پته لري چې تاسو به څه سوچ کوئ. ښه وایه څه سوچ کوم؟ د واده سوچ کوئ چې بس دا څنګه پته ده؟ وایي چې همدې خبرو خو دې زه دې حد ته راورسولم او یو ورځ ویلي چې تاسو به م غزلې او چاربیتې وایئ. دلسوز صاحب پلار راته وایي چې زه ستا واده کول غواړم چې د خپل کور شي. همدغه خبرې چې ما د خپله مور کوي چې بچې واده دله کوم چې وي د خپل کور شي. نو تاسو څه سوچ وکړو؟ نو زه خو اوس مور نشم خفه کولی که نه جي. او که نه دلسوز صاحب زه خپل پلار خبره نشم غورځولی. تاسو چې د پلار خبره منئ زه به د مور یې منوي. هسې دلسوز صاحب ستاسو مور څنګه ده؟ زما مور چې دي لکه د ګلزاده نه دی دي چې د افریت لرکې او لوپټه په سر کې دي بس همدغه شی دی. تا په شان نه ده؟ نه جي ما ته خو ښایست کې نه رسېږي زه خو نیا ته تلیم جي. ښه یو ورځ به تا مور سره ضرور ملاویږم. ضروري دي ولې نه دي خامخا دي. بلکې چې کله زما واده یې که نه نو ستا مور به مونږ کوي. وای دا تاسو څنګه خبرې وکړه خو به هسې ملتې بس نه نه بس ته ورځم. ټیک ته څه ټیک ته؟ هسې دي بس excuse me. السلام علیکم یا اهل گلزاده. وعلیکم سلام. تشریف کیده؟ Oh, thank you, Mrs. Gulzada. Are you fine? I'm fine. Oh, good. نن ډېر زیات خوشحاله ښکارې. څه چل دی؟ اصل کې مسز روبینا ګلزاده د انسان ټوله خوشحالي په سرو او شنو نوټونو کې ده او نن زما په جیب کې سرو او شنه نوټونه دي. ښه تنخوا دې اخیستې ده؟ پلیز مسز ګلزاده منتلی سیلري وایه د جاهلانو خبرې پرېږده. اخر مونږ په 21مه صدۍ کې قدم ایښی ورشه پلیز او دستی کې تیاره شه. ولې چېرته ځې څه؟ او یس نن به زه او ته یعنی یو اینڈ می په یو 5 سټار ریسټورنټ او نو په یو 10 سټار ریسټورنټ کې ډینر کوو. څه؟ ولې د کور دال ساک دې اوس نه دی خوښته؟ او سویټي کم آن کله کله پکې عیاشي پکار ده. نن به مونږ په یو ډېر ښه هوټل کې ډینر کوو او هغه هم د انګلیش میوزیک او انګلیش موسیقۍ سره. ته ورشه دستی کې تیاره شه. او یا My sons were all bekar. They went to Samandar par. Nobody call him donkey. Nobody call him stupid. They send me a motor car. Dear superstar. څه ونه څه وشو؟ د بجلی بل مې ولیدو نو سترګو مې لوډ شیډینګ رالو. د دې یوې کمرې 200 روپۍ بل او دا د دوکاندار ماما 1300 روپۍ بل. او دا ټولې څونه شوې؟ 4000. او تنخوا دې څومره اخیستې؟ 2 روپۍ کم 4000. ښه نو بقایه څه پاتې شوه؟ بس چې څه یې پخ کړي وم هغه راوړه. د چڼو دال مې پخ کړی دی نو؟ ته د چڼو دال راوړه. زه به اوس ځان ته لږه مشرقي موسیقي ولګوم. یوې مورې ته به داسې کار کې خیر وکړي چې بنارسۍ به سردوبارې ووینځي، استري به کړي او د کاپورو ګولو کې به کښېږدي. ګورې نه
خورئ دا جینۍ د څوک او د کوم خاندان نه ده جایداد څومره دی او په فصل کې غله څومره کېږي ماماجي نو د پټواري که ګرداوري ماماجي ګوره حسن او ښایست کوم دی دا په خپله یو جایداد دي لکه ما ته ګوره بس لالا هر څوک چې دي به زما شهزاده خوښ شوی دی دا هم ډېره ده زه خورې چې ستاسو د ټولو خوښه ده نو زما هم خوښه ده نو د ګلزاده واده به مو شي اوسه دویم ماماجي زنده باد ومنونه ما ته پته ده چې ډېرې ورځې وشوې ستوماني دې نه ده اوتې په دې واده کې به دې د ګډه ستوماني وویه دویم ماماجي دومره به ګډېږم چې په آخره کې به مې ټوټې ټوټې په کټ کې راوړي ښه خورې زه کور ته ځم لږ به د راشنکوب صفا کړمه ډېرې ورځې وشوې صفا کړې مې نه ده ماماجي د مخې دې رڼا شه بیم روريه د اوس نه پېښورو نه اچوه دا موقع کله کله راځي ماما د شهزاده خو په جامو کې نه ځایږي نه روري خولې ناوې ته کتو باندې مړېږي نه ګډه کوي نه بیا بس دی تاسو خو بل کار نشته دی شابه دا څلورم پتیله دې نه مې خو باسې چاچی دا بیا څه چل دی لوی بخیر رالی ته د وخا چې دې د کتاب ګل جاسوسي حسن زاده بیا څه چل دی چې ګډېږي دې ورځ دک مې ضرور کوېدنده که نه وی تو هم دې خبرو ته زړه خوشحاله وه سوزه د کتاب ګل لوري انشاءالله ته به زما ناوي ووینې مړې ته خو چې ترې ته هم نه رسي سبحان الله دا دونه خسته ده مور یې ورته وویې ته بدري جمالي د کورنۍ ده نو هغه بدر جماله ده او کور په کور چې بنګړي خرڅوي ایله در سره جوړېږي د کتاب ګل لوري تا ځان ته کتلي مړې ته خو داسې ښکاري لکه چې کټمل له چا سور پالش ورکړي سوځي به زما دشمنان زه به ولې سوځم لور دې پرېږده څنګه راغلی یې دې کې مې شهزاده ته څه راوړي دي خو د داسې بدې شم جوړې په اسمانونو کې لیکلې کېږي روټي نه روبي زه ستا خوښ شوم او ته زما خوښه شوې او واده مو شو او شهزاده دا د قسمت خبرې دي بس ته زما په قسمت کې لیکلې وې نو زما قبول دی اصل کې چې کله نه مې تاسو سره واده شوي دي نو د دې رنګ نه مې سم سور انار جوړ شو چې مور دې د خندا نظر شه زم تاسو له آیس کریم راوړم سکیزمی خوشه د دې سپوم را باندې خوشحالي نشي پیرزو ستا څه نامه ده جی رحیم ډېره ښه نامه ده نه چې ته زما ورواره یې نو بیا هغه رحیم څوک دی سر هغه فراډ دی دې کې سر ماته څه چل ښکاري ډېره لا نه نو چې ته زما ورواره نو تا د تکلیف مخکې ولې نه کوه سر زه مور منې کولم هغې وی چې اسې نه جایداد دپاره دا څوک منډه کړي سر ما ځکه حل نه وې نه نو ستا مور بیبي ته زه وحشي ښکارېدم امان صاحب نو ما څه خبره کوله وحشي ښکارېدم نه د دې نه پس مې څه ویلي وو امان صاحب مثلا نور نو هېڅ نه دي ویلي رایاد شو نو ما به خپل وراره د جایداد دپاره وجه بلکل سر نه رشته مثلا بلکل نه هلو انکل هلو مای ډیر سن زما بل ورارم پیدا شو او د خپل مور پلار یې صحیح نام یې وښولی دا زړې خبرې دي انکل چې تنخواه یې کمه وي نو داسې غوړ خوبونه خو به ویني که نه ډېره لا کمه تنخواه او غوړ خوبونه یعنې اوس خوبونو ته هم د غوړو ضرورت شو ځکه خو ورځ پر ورځ ګرانېږي سر ما چې نن ځان سره کم ثبوت راوړی دی هغه زما خیال دی تاسو لپاره کافي دی دا خو زما د ورور او د بندار د واده تصویر دی ته په دې کې څه ویل انکل زه حیران یم چې ده زما د تصویر په شان تصویر څنګه پیدا کړو
وګورئ تاسو دا خو دواړه بالکل یو شان تصویرونه دي زه وایم تا سره دا تصویر د کوم ځای نه راغی همدا تپوس خو زه ستا نه کوم خیر په یو څو ټکو فوټوګرافران داسې کارونه کوي خو امان صاحب دا خو ما لپاره ډېره ګرانه شوه اوس په ما ته څنګه پته لګي چې دې کې زما اصلي واره څوک دي مثلا سر تاسو بالکل فکر مه کوئ ډېر سر به تاسو ته د اصلي او د نقلي پته ولګي ویم اوس د الله وبخه نو چې درته به مې وي سړیه ما نه واوړه نو نه منې کېدې زما نه دې پټې نیو د راشن کوپ نه اخر ځان دې راباندې خمبیره کو که نه یا لکه خانشاه دا چا سره لګیا چې دې خبرې کړې ویم کتاب ګله دته لګیا یم دا هم ستا غونته کمه کلو نور څوک خواسې ځان یې راباندې دوړه کو نو نه نو ولې چې دا د چا خبر دی دا اوسوک د برکلي ځان ته بیا سوي هلکه نو تا هیله بیله راشن کوب سره ښکرړمو یا لکه خانشاه دا خو چې دی زما د مور خبر دی دا ستا د مور خبر دی نو بس زه به خطا شویم نو هغه د ما خیال دی برکلي مقبره کې ښخ کړی دی خانشاه په دې خبرو مې چې دا نشي یارولی پوه شوې که نه او په کړه کې که دې صحیح که نه نو چې دا را میدان ته شوو چې معلومې ویم ښه پوهېږې چې جاجرې مې ځان سره نه دي راوړي د راشنکوب ماشه مې ماته ده خو چې د ښار نه واپس راجم که نه نو بیا به سره ګپ لګوو مړه ما ته معلومې چې دی و مړه ودیارو ما وی چې څوک دی ماماجي په خیر علي لوی چې دلته څه کې راشنکوب ماشه مې ماته شوې وه نو مې مصري له راوړې ده خو تا خو وږي ټول څیزونه رانه خلاص کړې نو زه ته هم ډېرې ډوزې موله نو دا څه نه زه ته هم ډېرې ډزې مه کو نو ته یې چا منې ماماجي ګلزاده هله چې ځو ورپسې یعنې مرانه بد نه دي راځه دا ولې وګینې دا د سبزي او زه د نه لاړم دفتر ته دا بالټۍ خو راډک ته که نه څوک پرې راډکوي او نو اوس به دله ټول کارونه کوم زه کوم یو خو د کرۍ کورونه دي پکې د اوبو بندوبست هم نشته دی دا باندې خوراله نشته څه چلو شو غرق شو لاندې ماما او شهزاده ولاړ دی ما چېرته پټ کړه لاندې ور خو به د زنځیر کړو که نه ما ته څه پته ده چې دا جاسوسان به په ما پسې اوس څوک ورګه خبره وره کور کې معده شته معده وړو باندې څه کوي ویم شته او شته بس راځه ما پسې کچن ته راځه اوس خو بیرانې یو خدای خیاسي ګلزادګي و راځه ماماجي دلته څوک نشته خدای دا احمد
پیریانو کور ښکاري لاس لیکه ماماجي مانا ته وایم ته لاس لرې که یا زما لاس ته دي زما ده دا داسې مې ترلینه احمد ماماجي شکر دی الله بچو 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 دوریان نن برانه جامدې نه ځې لالا نو دې معاف کوي بیا به داسې نه کوي اے موري ما دې نه واپګي پرېږده ډېرې مونږ خو دې کټونو کې کټمل و چانون سنډلې څه خو بیا کوئ دمه ها نو ته په ما کټمل سنډل راشنکوب راوله راشنکوب راشنکوب زه نن د دې راشنکوب زور خورم بس یا لکه څه شه اخر ماما دې دی نو موري تاسو زما په خولې یقین ولې نه کوئ چې ماما مې په دې خپلو غړېدلو بریدو باندې ولیده چې هغه ګلزاده د ډېپرو ساګ وچرې و مغې کور ته ننوته نو هغه خو ما ولیدو خو ما ته څه پته وه چې پیرې دی یو په پیریانو څه سخته وه چې تا میدان ته ګلزاده جوړو د ډېپرو ساګ وچرې و هغې کور ته ننوته ځه نو هغه ګلزاده و نو په کور کې څوک و ویم خورې دا غونډې غونډې غټې سترګې دا اوږدې داړې یو بس مورې دې ته ګورې همدقه شي ویم توریا خورم دې ګورې دا خو زما قسمت خو چې دا جرمن پیریانو دې بچ کما نه ته ماته اوس ته وایه مړې د جرمن پیریانو تاته څنګه ځان خو پرېږده نو ماته ځان وښودو که نه د ټیلر باډي ګاډو مجھے پیجندلې ماماجي او د پیریانو د روغجن سړي غوره ډېر سخت بدي شي اوري موږ به ځان سړي غر کې اوس دې کور کې هم نه پرېږدي خپې سپکو ویم لاس یې ازادو زه د دوی زور ګورم ټینګ کوه ته ځان دغه جیران درته پسې پیریان دي وخوده پټ مې کړی خو مې دا نوج دی پیري وروره راشه هغه بریتو والا سړي د کټ لاندې ننوته لالا زیما حسنزاده واه ته مولا دې دا چیته پوزه خاورې کا په ما خو دې تورې نورې تېرې کړي ماماجي دا واخله د هرې تعویذونه مې درله راوړو پوره 5 روپۍ رانه واغښتې یو ښه اوس را سره نغدي نشته بیا به ماتې درکړم ویې تړه راته حسینزاده زمونږ ماما ګورې هغه دغه ځوان نه دی که هغه تعویذ والا مو راولي که نه دې غاړه کې ورته ځوړن کې او توره وره لاس کې ورکې ګورې زمونږ د ماما ګورې خیر نشته دی نو ویم کور ته به رانه څنګه راځي ډاډي زه درته ورځم ناوخته کېږي روبي بچې ما ویل دا خو زما دپاره وکړه ته بلکل کاکا دا ته په خپله وخوره چې خوله دې بند شي ښه نو ته ځې او ځي ښه ده نو په مخه دې ښه یو خبره وره ته به بای ایر ځې او که بای ټرین ډاډي جي زه آفس ته ځم ښه ما وی کو ته انګلینډ ته روانې ښه رحیم به م زه آفس ته نن درولم څه له ډاډي دې به تا سره آفس کې هیلپ کوي ګوره که نه روز په روز باندې په خوراک باندې څومره وړوکي شو او که داسې میاشت نور هم په تیاره وخوړه که نه نو بیا یې په غېږ کې ګرځوم او الله به ورته وایم او خو ټیک ته ډاډي خو دوی به چاته دا نه وایي چې زه ستاسو لور یم دا ولې انکل دا ګوره دا د جومېټرۍ سوال دی او زما چې څونه خیال دی ته په جومېټرۍ نه پوهېږې اوکې ډاډي بای بای انکل تا ته نه وایي ته کښېنه همون څه هېڅ نه پوهېږم چې اوس مې څه کول پکار دی سر زما خیال دی چې دا دویم رحیم ټیک چا دا جایداد په چکر کې رالېږلې زما هم دا خیال دی نه مثلا ته بالکل هېڅ فکر مه کوه تا ته به خپل مثلا پوره حق ملاوېږي مړی ته یارېږه مه که نه په خپله به دروغ دروغ او رښتیا رښتیا شي ښه دا راته ووایه چې ماما او شاده سره دې میلاو شو او که نه تر څو به دې پټ کړل
ماما او شهزاده دې خو مې د دواړه ښه مرمت کړه په ګاونډیانو او په دویم ځل ورته ما روبینې د ځان نه پیریان جوړ کړ ولې چې ماما مې د پیریانو د یرې تعویذونه غاړه کې ګرځوي نو مثلا ګلزاده خبره دا ده چې ته به را خپل واده د خپل ورور شهزاده ماما نه تر کومې مثلا پټې سر مشران وایي که نه چې د کمې بلا تر منځه پوره شپه یي که نه نو د هغې نه بیخي بېغمه اوسه السلام علیکم ماراو دې ارولو علیکم السلام مونږ ویجي نه بلا راله سړیا کومه بلا لالا صرف یک یو بلا را په دفتر کې روبي هغه ول چې به خواره خوله نیولې او نوکرۍ پسې به ګرځېده او اوس چې ورته نوکري تر لاسه شوه نو خبرې داسې ښکاري ته به وایي چې دا ټول دفتر د دې د ډېړې دي هلکه ګلزاده چې زما میډم بیبي پسې خبرې کې خو ځان فکر ګوري چې کوک چوک ګوري په خوله سمېږي اوري مړی شرم وکړه میډم بیبي برتي کړی مې او اوس ورپسې لا خبرې م کې نو خوي خبرې مونږ کوو میډم السلام علیکم میډم مثلا دې صفت کوم په صفت بابا مثلا بس بچا راځو ما خپل صفت د ګلزاده او تا نه واورېدو ښه رحیم جی میډم ته لږ د آفیس حالت ټیک کا د اکبر صاحب را روان دی شهزاده جی ته راشي زما آفیس ته ښه جي سوځې زما رقیبان شهزاده نه رشیا دلسوز صاحب راځه جی بیٹا کین excuse me زه تا نه یو تپوس کوم تاسو به همدا تپوس کوئ که نه چې مور دې واده ته رضا شوه که نه خو مبارکه شي جي مور مې واده ته رضا شوه اوهو زه د واده خبره نه کوم نه دي نو تاسو فکر مه کوئ زه به اول کویدن کوم انشاءالله بیا به واده کوم دا خبره نه ده دلسوز صاحب بیا څه خبره ده یو رحیم زموږ په دفتر کې دی دغه یادې او بل رحیم اکبر صاحب ته راغلی دی هغه چې ته پوهېږې چې کوم دلته راغلي و د راتلو په خوشحالۍ کې ما مرثیه ویلې وه هماغه ته د دې دواړو خولې بوی کړه چې دوی څه وایي خولې بوی کوم چې ولې دا معلوم کړه چې دې کې د اکبر صاحب راره کوم یو دی تاسو جي بېغمه شئ جي هسې جي تاسو خو خوشحاله یې که نه چې زما مور زما واده ته رضا شوه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او جي مور مې وي چې زه به پوره یو هفته هغې کریم او په خپلو لاسونو به ورته ګوري نکریزې لګوم ښه دا خو ډېره ښه ده ستا مور خو زما مور ده دا خو به درته د واده نه پس پته لیکي څه ما ویلي چې په تلو تلو کې یو شعر ووایم ووایه نو ارشاد دی جي چې دا چې په کجلو شونډې سرې کې ترړنګې تنګ سترګې دې نه دي اباسین ټپې وهي نه واچولی سونه په ما باندې د سترګو د شین سترګو د خړ سترګو د راشنکوب لالا نظرمات آغلی پیری ماما او تختیدو از ماما جی ما اورېدلی دي چې د نظرمات انګې څوک واچي نو په انګې کې ترې ټولې بلاګانې راوغورځېږي او مازغه مې لا سپک نه دي خوریا سپین سترګې پیرې پکې پاتې دی سپین سترګې پکې یاد کا د سپین سترګې د تور سترګې د خړ سترګو د راشنکوب لالا نظرمات ویم زه ماما جي مبارک شه د کوپړۍ میدان دې وزګار شو السلام علیکم کتابګل لالا دی بخیر رالې لور ستړی مه شې خدای دې وخت ورانده کاکا جي کښېنه مې لار غلطه که دا خانشاه تپوس لري چې دی رالم اورېدلې مې دي چې پیریانو سره د جګړه کړې ده دا خو زما ژوند سره تړلې خبرې دي مړه ویم کاکا جي پوره 200 پیریان دې تاو شوي او ماما سره مې راشن کوپ هم نه و وایي دوی ته چې راغلې راشه ماما جي مې ورته څه ویلي وو نه لوره خیرې ورپسې موږ په خیرو بد مني نه نو خانشاه دې ټولو پیریانو سره د په یوازې ځان څنګه مقابله وکړه کاکا جي په جوټو کړاټو
کتابګله دومره مې وځغلوله چې دا یارې نه لس پنځلس نیر ته وغورځېده. یاره خانشاه دا ښه ده چې الله درته خیر کو. نه یاره داسې وایه چې الله هغې ته خیر کو یا چای پخې که. خانشاه زه چې دی یوې بلې خبرې له راغلی یم. وایه که نه. ستا خو په دې ښار کې چې دی لوی لوی خلکو سره تعلقات دي که نه؟ هغه خو په خپل نیت خبره کوه. ما وی چې زما هغه کشر زوی لسم پاس کړی دی نو که چاته دې نوکرۍ وي نو خبرې مړه ما وی چې څه چل دی دا معمولي خبرې دي. سبا مې کمیشنر صاحب سره میټینګ دی ستا خبره به ورسره وکړم. هلو امان صاحب. السلام علیکم سر. گلزاده صاحب، رحیم صاحب او شہزاده صاحب، دلسوز صاحب. چې د هوټل کې بیره پاتې شوي دي چې زړه کې وي جوړ ګپ کې ترکارو نومونه اخلم. دلسوز صاحب تاسو څه وفرمایل؟ نه دي ما خو یې چې ټول ایل کپ. ډېره لا ډېره لا. نو اصل کې ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله؟ مثلا چې تاسو ته وایي چې ډېر اعلی ډېر اعلی او د دې نه پس هم جي بس بیا مکمل بریک ولوبولو. او بریک باتې هم سره شوي. بریک باتې یاره ته ډېر روانې. نو اصل کې رایاد شو دا زما ورواره دی رحیم. دلته کې ما ستاسو نګرانۍ لپاره رالېږلی دی. تاسو فکر مه کوئ ډېر زر به زه ته ورسو جي. څه مثلا مطلب دا دی چې دی به ډېر زر په کار باندې پوه شي. زه به لږ ډایرکټرې سره ملاو شم. زما خیال دی چې څوک ماشومان او یا کېدی شي بل چاته چا وروالي. تا هغه چای پخې کړي؟ توشه لږې زر وړه په سر هم درد دی. ښه شابه زر کوه که نه غټه غوښه یې ته جوړه کړه. او مسز روبینا ګلزاده دا مټۍ شریفه ده کوم ځای؟ دا د ګاونډیانو رالېږلې ده د زوی کوېدنه شوه. نو بس بیا خو دې مبارک شه. دا مبارکي هغې له ورکړه. زلزله ده زلزله توبه وباسه توبه. زلزله نه ده تا باندې سر ګرځي. ده څوک مې راغه توري دونه پریشانه کړی یم چې مې ونه ویني نو هسې مې وارخطا دی. تر کومه به دا خپل واده پټی ورته ووایه که نه. ښه نو په ماما مې وژنې زما خیر دی خو چې ته بې وخته کونډه شوې نو بیا دا هغه پیالې مټۍ څه شوه؟ څه شوه؟ دلته جوړ پیریان अरे कोता करोड़ मिलू दे कोता करोड़ा क्या लेगा गुजारू ने के जी मैं शहजादा दिली जुड़ो शहजादा लाला तब तो मेरा आ गई ना इस्ता सुसिया गुलजादा जब पंछी तेरा माना कम देते बनाने पड़ेगी है दादा दादा जरा तो मिनट को मोरो मामा में खबर नहीं Dare te uye ki stai chutwaru dawagi pajur hiwi diyo ke paraja. Paraja. Nu dia ada biar kawan ada mati iyo dana stai umbare mati ke sini biar berderkum. Au pakre boleh minti macam pergi kepala nabi uhi. Itu tadi umbare. Amin. Amin.
ما چې یو خبرې کولې ژونداري ستاسو دفتر کې جینۍ نه ده هغه روبي یاده هم حقه نو هغې خو ما سره داسې په خبرو کې م خبرې شوې ده او سترګو کې تا نه څه پرده خاندې مې راته نو ما وې که زما دپاره وسرې تاسو که نه نو ها بس پوه شوم وی لالا دا ځکه دې دومره تعریفونه کوي خو چې کینیم نو شهزاده او چې پاسیم نو شهزاده خبرې وختي خو کېنس کړي ما ورته یې ولې وایي شهزاده نشته چېرته تللی نو بیا ستا هغه تصویر مخې ته کېښودو که نه نو ولې چې اوس کړي هسې لالا زما په خیال ستاسو خبره خو جوړه ده زه ته یم دا کار په ما پرېږده به زه وکړم که نه روبینې خبره وره ته ورشه که نه لږ لالا له مې ښې ګرمې او ټیټ مزېدارې چای پخېږه او که نه بدن یخ شوی چې لږ ګرم شي کښېنه ماما داسې کار وکړه که نه چې اوس خو به که خېرستا روندر بوډۍ راشي نو دا خبرې دا ده چې ما دلته چې ته یو کوټه په کړې ځان سرې ونیسه او یو مبارک دې شه ایډوانس مړه خوله وځې که خوره څه به یاد ساتې چې څه څه خیره علامې دي خوره لالا ډېر ورځې شهزاده کور ته رانغی شهزاده د ښار د بامبو په اوبو مخته شو نو اوس به موږ څه کوي ماماجي تاسو به کله د شهزاده لالا د رشتې دپاره ویم ستا خو بل کار نشته بغیر د ډنګه در باندې وخت نه تېرېږي خیر دی زویه چې شهزاده راشي او کور راته په نښه کړي نو هله به ورځو خانشاه ښه چارې کتابګله ستړې مه شې په خیر جوړ تکړه ورارسنې کېنه خانشاه ما وی چې معلومات وکړم که نه ما ویله ته به د ښار نه راغلی نو ما وی چې هغه زما د زوی د کار دې څه چل وکړه کتابګله کمیشنر صاحب سره مې ملاقات وشویه ولې خو را سره پوره یو ګنټه خبرې نه کولې ښه دا وایي وای نو هغه په حقه نه وه پوره 3 میاشتې پس ورلم او چې په اشنا چکر ونه لګیا نو خو خفه کېږي که نه خو دا خانشه خو دا راته ووایه که نه چې زما د زوی کار به وشي دغه خبره خو راته وکړه که نه چې فلحال را سره ځای نشته یا او یو میاشت دوه به راته صبر کې ښه نو بیا خانشه نو بیا څه ستا دپاره مې ورته تیارې چې او د کوچو پسټۍ پرېښوې که نه ډېرې چغې راپسې والې خو ما وې چې راشنکوب یو ځل خفه شي نو بیا یې نشي ردا کولی نه نو خانشاه دغه دی دا اوس به څه چل کېږي ها نو بس ته فکر مه کوه که نه کور ته به راله راځي خاته زه معمولي سړی ښکارم هله زیار ښه ګوره چې څوک دي یو خو مې د ماما د لویو خلکو سره څه تعلقات دي چې دې مان به راته دا ونړوېږي ویم کتابګله یو د خلکو نه تنګ شوم د برکلي یو هلک مې په جازونو کې پایلټ څه برتي کړه چې د هر سړي جاز چلولو ته زړه کېږي صحیح ده صحیح ده څوک هغه جمالي وه وایي چې کمیشنر صاحب حجرې ته راغلی دي ورسره سپایان هم دي وایي دا خو رښتیا خانشه راته ښکاري چې تا پسې راغلی دی ته دې خفه شوی وې که نه خانشه نه یاره دا به بل څوک جمالي ویل چې د سړک د غاړې ځمکه سره نو په دغه سلسله کې د کلي خلکو سره خبره کوي نو ماماجي ته یې وغوښتې او که نه اشنا مې دی که نه خبره راته کړې وه نو مړه کتابګله د ځمکې هسې بانه ده په چل کې مې رضا کوي پوهېږمه بېبو داسې وکړه چې کور به یو څو چرګانه لال کې نو دغه دی د خپل کور کې او که نه نو ستا کور موږ والې دی سر میډم excuse me میډم ما پوره معلومات وکړي چې په دې کې اصلي رحیم کوم یو دی او نقلي رحیم کوم یو دی ها کېنه څنګه معلومات وکړو ما جي اول دغه رحیم خوله وویکه او بیا مې د هغې چیتپوزي رحیم خوله وویکه ښه نو بیا نو یو ګوپي خوړلی و او بلې جي سړه قیمه خوړلې وه نو د سړی قیمې والا چې کوم دی که نه دي نو دا ماته اصلي ښکاري مړه شهزاده ګیلې سوزه زما دا مطلب و چې ته د دوی معلومات وکړې چې دوی کوي څه
ما ته دې څه پته وه چې تاسو راته څه ویلي چې به زما قم یو کېږي ځه ورځه مړه اوس بهر کښېنه شعر دې رانه ونري نن په ما برآمد نه دي شوي سر دې خو ډېر زخمي کړی دی مثلا دا خر چې مر نه بچو دې خو وچلو هسې ما دا وي چې تا څوک ونه پېژنده چې دا څوک زه بیخي په سترګو تیاره شوه ما هېڅ څوک هم نه دي پېژندلي ګلزاده صاحب ته مثلا به ویلی شي چې دا څوک کېدی شي زما خو سر پتا شک دی مثلا څه دی مطلب مې دا سر چې زما پتا سو شک داسې دی چې کېدی شي تاسو ته پته وي زما خو دا خیال دی چې مثلا دا کار دریم نمبر رحیم کړی بیا مثلا سوچ کوم چې ښه ولې داسې وکړی سر هغه داسې ځکه کول چې دا رحیم د مخې نه اخوا کي ټول مال عزم کی یعنی نیم زرما او ټوله زما دا به د هغه د پلار مسله نه وي او راجي نو داسې به یې دله روکم چې پته به یې ونه لګي داسې ما وی رحیم صاحب تا خو چا سره تو مې نه دي شوي بلکل نه زما چې څومره خیال دی دا اکبر صاحب د جعلي جواره کارنامه ده خیر ده ده خو به زه خوښ شم نه مثلا داسې کار به نه کې قانون به لاس کې نه الي مثلا دا معلومات به څه کوم څه ډېره لا روبي بچي ته ما ته ده ووایه چې زما د دې واره څوک دښمن کېدی شي ډاډي زه څه ووایم ته څه ووایې بچوړې ته ما ته ده ووایه چې تا په خپل ټول عمر کې چا سره بد کړي دي انکل ما خو ټول عمر بې پلاره تېر کړی دی ما خو د چا هغه ملاس ته ګټه هم نه ده پاسولی که چا به یو دوه څپېړې ووارم نو زه پتې غلی شوم ډېره لا یعنې تا خپل ټول عمر د اعلی قسمه بزدلې مظاهره کړې ده انکل شرافت مجبوره کړی شرافت دا شرافت دی څوک او د کوم ځای دی چې ته یې مجبورولې او دې کې د ده ملاس دی ډاډي دا هغه شرافت نه یادوي دا شریفانه شرافت یادوي شریفانه ډېره لا دا شرافت څومره ښه شی دی ځکه خو تا وهلو خوړل اوس تا له دا پکار دي چې ما څه خبره کوله تاسو وویل چې تا له دا پکار دي تا له څه پکار دي پیسې دې پکار دي نه زما پیسې نه دي پکار رایاد شو تا له باډیګارډ پکار دی ډاډي باډیګارډ دله پکار دی د باډیګارډ خو بندوبست وشي خو آخر د ده دشمن دی څوک انکل زما شک د آفس پر رحیم باندې دی ما ته ښکاري چې ما د خپل مخې نه لرې کول غواړي زما هم دا خیال دی که څنګه روبي بچي ډاډي هغه خو داسې هلک نه دی خو خیر پته به ولګي رم شهزاده څو ورځې کور ته څه رانغلې چې رنګ دې سپین شو اصل کې مامدي زما د ځوانۍ ورځې خو اوس شروع شوې هغه د چا خبرې چې په بوټو چې پر دې راشي نو ګل خو به غوټې کېږي او زما یو شعر دی چې په رنګ مې متیرو زکلشن پوپای د هرې کوڅې د پیرنګیانو ډکې دي نه وچولی سونه په ما باندې واه دا ستا خپل شعر یو او مامدي دا ما د شوتلو په ټیک کې په پرخه لیکلي نو بیا پیټې موشه او امین شه مامدي ګوره دا ټکي ځان پسې مه وایه بیا به درته د کلي خلک هم وایي که څنګه حسنزاده ویم پتا شه چې بیا داسې ګډوډ شعرونه نه وایو ماماجي ډېر نېغ ورته مه ګوره که نه سپېرې سترګې دي نو د نظر یې نه کېږي ویم غټې شه سپېره شهزاده زما خیال دی دا پیره دې ښه خوراکونه کړي دي نه مامدي قسم په خدای که ته ګورونه علاوه مې هېڅ هم خوړلي دي خو چې کله نه د هغې د مینې بعد والي منو فرق محسوسوم
ویم دا کور خو راته وښیه چې دا جینۍ څوک ده او دا کوم ماډل ده د تاسې ماډل ده ماماجي او الف یې درته کور کېمه چې ته مور له مې تورې کوشمې والم ځان پیکه نو ولې په چشمو به څه کوې ماماجي د هغې داسې نوراني څېره ده چې دې ورته وکتل که نه نو په پړقتې بدي سترګې وسوځي ولالا دا په تاسو شو ستا خولې کې شوې زما خیال دې زه جینۍ یاد کړې یم زه ځمه ګرځي به راپسې عجیبه خو دا ده چې تا له په سر کوم وخت چا ګزار درکو که نه نو هغه بل رحیمه به همدغه وخت ښایي نو مثلا هغه هم چا مثلا کړی دی والد او هغه هم چا وهلی دی او سر تړلی کور پروت دی تاسو دا څنګه پته ولګېده ما ته اکبر صاحب په ټلیفون ویلي چې اوس د چا دښمني کېدی شي دا سوچ خو زم کوم تاسو دواړو کې یو اصلي رحیم دی خو کوم یو دی دا لا ثابته شوې نه ده خو څوک خو دي چې ستاسو جایداد پسې لګېدلي دي ځکه خو په تاسو دواړو ګزار شوی دی میډم اکبر صاحب سره دومره سنس هم نشته چې خپله وینه وپېژني زما خپل تره ما نه پېژني رحیم صاحب دا خبره به تر کومې پټېږي آخر به یو ورځ څرګنده شي زما خیال دی چې تا ته د آرام ضرورت دی ته چوټي وکړه مثلا کېده سر زه راتلی شم او دلسو صاحب نه موږ ډېر ناوخته نه کړه نو اصل کې چې زما ما سره ناست یم د حساب کتاب هم کولو که نه دی چې څومره چرګان به ډکي څومره روجي به پکارېږي ولې چاته روټۍ کوي څه دې ته اوس ګورې ښه پیدا او ځان یې ناجانه کړي وایې نه شم څه دې وایي ما ویلي چې د واده ولیمه ولیمه نو مړه په واده دومره خرچه سره کې نو اصل کېږي د ماما به مې چې د جرمن مېلمانې راځي دي او نور به م چې چې ډېر لوی اوچت اوچت خلک راځي که نه د جرمن مېلمانه او که نه ځي هټلر بچي بچي راځي او درې خو یې خواښتانې دي دي به راځي او کېدای شي چې ټیلر په خپله به راشي چې تارم کړي دي خیر ته دا خبرې پرېږده د رحیم نه خبرې دغه نه او ما ته چا ویلي و چې د اونې لاندې روان یو نو هلته وایي په اونه کې ټپوس ناست و د هغه په پنجه کې هډوکي و هغه په سر را پرېوتې دي نو چې لږ غوندې وایي زخمي شوي دي هغه خو وایي چې چا را باندې ګزار کړی دی نه ده دا خو به وایي که نه ځي اخر زما جاسوسي م چې جاسوسي ده که نه ده ټول چل ورته دي څه ګډوډ ضرور دی خیر پته به ولګي ځه ته ورځه بهر کښېنه ښه تاسو ته دې زما په دې بس تپاسه یو شعر ولیکو نو ویمه نه دي ته په خبره نه پوهېږې دا ولې روبینې نن ډېر زیات ناوخته شو ښه دغه دا یو پیالې چې پاتره دا مسکه که نه بس نور ګوټ هم نشم ما ویل زه دلته راتلی شم په خیر خانګل صاحب راځئ که نه راځئ روبینې جی زما خیال دی خانګل صاحب نن بیا کور والا والې دی چې وله دلته راغوښه ده چې وله ګرم نه دا خبره نه ده او نه زه چېوله راغلی نو بیا خو جي ما ته هم نه یادېدی او نه مې ستاسو دیدن پکار دی زه خو چې تاسو په خوب کې وینم که نه نو خفه سره باندې راشي اصل کې خبره دا ده چې تا ته خو پته ده که نه چې ګراني ورځ تر ورځه زیاتېږي ها پوه شم مطلب کرایي راته معاف کوئ نه کرایي درته زیاتوم ولې چې دا نښشته او لوی کور دپاره دا کرایي ډېره کمه ده نو بیا د دې خشته او لوی قبر به څومره اخلئ دا سره به زه رعایت وکړم صرف 3000 روپۍ هسې ما وي په خپله ځې که د میوزیک کړکۍ نه دې بار ولم څه ته ما خپل کور کې عزته کوې ویم عمددي خپل کور په منګکانو دې وجنم ګوره اوس ته په ما باندې رو بچې ها
زه وایم چې یو منټ مې نشم برداشت کولی سبا سهار د دې کوره وځه او ضرور وځه ورېږه ته ولې لا چیم ورکې درته ویم زم درته وایم چې سبا اسی روبینی روب داد کې خو ماما نه کم نیم ښه مالا معلوم یې جی دا مجل چې تاسو رځي روبي میډم مینه وکم بکواس پته کې په ایمان قدر علم چې په جوختو ډه باندې وخېږم نه ته ماته دې وایي چې ته مانه ښایسته ډېرې که څه چل دي څه ته مانه ډېر ښایسته مړه چې راشه چې مقابله وسه نو کو چې 100 کسان دي پړکي بند کته ته وایم السلام علیکم ماوی جی شهزاده لالا مې دی زما د سترګو تور دی او زما د زړه ټکور دی هلکې ګلزاده ډېره چاپلوسي به مې نه کوې ښه تا ته پته چې زه نن په کوم چیټ ناست یم اخر ابصري او ما تقسیم څه شی دی ځان پوه کړه پرېږده لالا یو کور را سره روبینې جګړه وکړه هغه هم ستا په سر او دلته هم را سره چې کم دی نو ته اوس په غوسه یې نه روبینې خور د سړي پسې جګړه وکړه وایي چې دی نه راځي مونږ کره نوروري څه چلو کوم چې روبي بیبي مې د خپل نظر نه یو منټ هم اخوا دیخوا نه کوي اوس هم ورته ګورې رور د رور سټ ته به دې ګوري زه او په ایمان لالا دا خو رښتیا مطلب مې دا دی لالا چې هسې ګوره ډېر خوش قسمت یې ښه ګینې د روبي رښتې پسې خو ډېر خلک راځي او دا مسلسل انکار کوي نوروري عشق خو بېل شی دی که نه چې ګلزاده چې دا مور او ماما کله ورلیږي لالا لږ صبر وکړه یو سړی دی د روبي رښتې پسې لګېدلی دی که نه وایي چې دا به رانه څوک کوي دا وختي چې ټیلیفون کړی و دا هغه ما ته وي ما سره روبي میډم میلو کوي وي چې زما د ایډ څه چلو ګلزاده دا ایډ څه ته وایي ها دا کویدلې ته وایي که نه دا څوک دي د دې دا میدان دې ما نه په ځوانۍ ښه دي په پخایش کې ما نه ښه دي او په زمان یې په سترګو کې ګلزاده کشش زیات دي په مزه لالا لږ مطلب مې دا دی چې زه خیر د هغه زه پېژنم او زه به یې درته په ګوته هم کړم خو خبره دا ده چې ګورې روبي نه خبر نه شي خوند دا کوي چې جینۍ هم خبر نه شي او لاره مې ځان ته صفا کړي او پیمان دا خبرې دې بلکل ټیک وکړه وی بیا عشق بدنامیږي زمیر ګله ته په دې عمر کې هم ډش ته ناست دی ګوره که زه کینم نو بېله خبره ده که ستا جامې سره ډش ښه نه ښکاري د امان صاحب نه تپوس وکړه چې څه بس کي نه مثلا سر زه هېڅ هم نه څکم بس تاسو حکم مثلا زه حاضر شوم ګوره مان صاحب دا ستا خپل کور دی مه شرمېږه چې به وڅکي ښه ده سر چې تاسو وایي وبه څکم نه څکي بالکل نه څکي ښه ده نو زمیر ګله بیا ورله یو ګلاس اوبه راوړه امان صاحب اوبه راته راوړه نه ها نو ما دا خبره کوله چې ما څه خبره کوله مثلا سر تاسو د باډیګارډ خبره کوله مثلا د خپل مثلا د وراره دپاره ښه نو ستا په نظر کې څوک شته او سر زما په نظر کې یو ډېر باروبه انسان دی دومره باروبه چې کارغان ته پناه غواړي مثلا دا ځکه تام دلته پناه اخیستې ده ښه نو دې بهادر انسان سره زه لیدل غواړم ما ته تاریخي انسان ښکاري بالکل سر هټلر پسې دویم نمبر سړی دی مثلا هټلر څومره جنګونه کړي دي مثلا د دې فولادي انسان د مټو په زور یې مثلا کړي دي ډېره لا حیران پته یم چې دې فولادي انسان سره تر اوسه پورې زما ملاقات ولې نه دی شوی سر تاسو څه خوش قسمتي دی چې داسې فولادي انسان بس تاسو ستاسو د وراره مثلا کوي دا حفاظت کوي نه نو دا باروبه او جنګجو انسان اوس په کوم عجایبګر کې دی مثلا په عجایبګر کې نه دی خپل کلي کې دی مثلا یعنې دی ژوندی دی یس سر ډېره لا نو بیا خو زه نن د سره ملاوېږم امان صاحب ورځو بالکل سر ډېره لا ته سار شه هلته چېرته ونه یارېږي راځه امان صاحب بالکل سر
مثلا صاحب دا سوال دی کوم سوال کړی مثلا هاته خبره کړې کله دې کړې وه مثلا صاحب د هټلر او د باډي ګارډ هغه خبره ښه رایاد شو ښه نو دا غزوان دی خیر چې ته وایې نو السلام میلمه یریږي به نه زما په حجره کې به حفاظت کېږي شکل او وجود نه په داسې ښکاري چې واقعي فولادي انسان دی خو خیر څه نام یې کلاشینکوف خان ډېره کلچرل نامه ده بلکې اګریکلچرل نامه ده کلاشینکوف خان دا زموږ د ایجنټۍ مالک دی مثلا ښه نو منیجریا حکم کوه دا راته ووایه چې نن سبا د څه شغل دی بس صاحب بې حسابه ځمکې مې دي زمینداري کومه ډېره لا دا راته ووایه چې دلته کې فصل حریف کېږي فصل ربي یاره خدای شته چې دا دواړه ډېر ښه سړي دي زما تابعدار دي او ستاسو ورسره څه کار وي مثلا کلاشینکوف خان دا صاحب مطلب دا دی چې ستاسو د غنمو فصل مثلا ښه کېږي ولې دواړه نو مړه پوهېږم دواړه او فضل حریف او فضل ربي چې کوم دی که نه دا زما زمینداران مغې خو یې راله کړي ډېره لا ښه نو ما دا خبره کوله چې ما څه خبره نه اشاره یاد شو ښه نو مونږ مان صاحب دلته څه لپاره راغلي ما ته هم رایاد شو مثلا خبره دا ده چې کومې خبرې لپاره راغلي یو که نه نو اوس یې ورسره کوم صاحب هم کلاشینکوف خان خبره دا ده که نه چې غوږ دې پاکه ټیک شو بس ټیک ده اوکې نو بیا زما خیال دی چې ځو منیجریا ما وی که چایو ته مو زړه کېږي نو دې کې ګورې سارانې تازه پرتې دي نه مهرباني منیجر صاحب چې څه دا ستا غزوان دی زه چې ځو بس برک شروع دا سړی دی ودرېد چې لاړ کوم د بتې په شان چې کاږه واکې قدمونه اخلي همدقه دی د یوې ضروبي سره کویدن کومه خبرې واده هم شته او یو زلمی زوین دی ها دا هغه ځوان دی بچو به خو په ځمکه غوښتي خو خدای راله په اسمان راکړي اسمان نه غلط شوې ما هر څه چې دي خو چې د نه بچ نه شي ورځه پې ورځم پې ورځه نو ضروري یې چې نه کور کې مې په شریکه راګیر کړي نه نو لالا ته د روبي دپاره دومره قرباني هم نشي ورکولی دې سوچ ګوري د یارې په ورځ نه دي پیدا ځان پوی که ګلزاده خوړلي سکلي رابخه دویم خوړلي سکري مورې ماما ته مې دوا سلام وایه ما ټول وربخلې ورشه پلاره وختي راسه درته ناست یم چې ته چېرته تللی وې خدای خبر چې سړی د کور نه سار وځي چې د کوم ځای کې ګرځي نه نو ته په ما څه کوې پیسې مې پکار دي پیسې وباسه پیسې د څه پیسې هفته وړاندې مې در 100 روپۍ درکړې وې که نه ما سره پیسې نشته یا لکه تا له شرم نه درته چې پردي کورونو ته راننوځې او تا له شرم نه درته چې ته په دې عمر کې ودونه کې یا لکه دا څه به پاس کې لګي چې ته به کوش نه کوم چې بالکل صحیح وې خندا سره به زه څوک وګورم هنرمندارې خو چې ښځې ورپسې سینډل وویسته نو خېټه عشق خدا چې منډې والي دا به وي چا په کوټه کې منګک بند کړي دي او پیشو یې ورپسې میو کړي ده یاره شهزاده راله دغه د دلسوز ورسرې وایي چې د خولې دې پې ډکه ښکاري شهزاده دلسوز لاله ویم څنګه چې خدای پاک د له حسن درکړی که نه همدغسې طاقت هم درکړی دی
نو ضروري اوسه نو ښایست او روب داب دا خو د پاک الله ورکړه ده او زما په خیال کې په دې ټول کلي کې همدقه یو دانه زوم چې خدای پاک هسې په ما راایستي دي اورې ټول پلوشن هم پتا ده ویشته یا لکه د پلوشه څوک دی پلوشن نه لالا پلوشن یادوم حسن ته وایي حسن پرېږده مړه پیږم په انګریزي مونږ انګریزانو سره به دا ټیم پاس کړي دي ښه پې پېژنم خو دا ماسې ستا ټیس اخیستو دې خبره کې چا انکار کړی لالا مونږ دا لکار ګورو سر کم شکر لږ ښې چای خو زما دې لالا له مخې که نن الوشه نه چې خو بلکل نه څکم زه خو دې له راغلیم روندارې مامې چې ته هغې خپلې ملګرې سره صرف او صرف دا خبرې وکړې که نه چې شهزاده کله مور او ماما راوړېږي نو ښه به یو لالا زه به سره دا خبره نه کوم ما نه به ستا خبره پټه کړي ګلزاده ورور به درته کور وښایي نو روندارې اوس خو ورته رور مې وایه ګنهګارې دي وایي نه ستا رور یادوم روبینې هغه خو زما په خیال چې روبي خو هماغه کور کې ده هغه هم هماغه کور کې ده ښه نو داسې کار به وکړې لالا چې ته کور لیدل غواړې که نه نو داسې کار به وکړې چې دې نه رشته کښېنې او سوري پل سره به کوز شي او هلته نو بیا پیاده صدر ته راشي ټیک ده ښه نو چې بیا به د صدر نه رشته کې کښېنې او واپس به سوري پل ته لاړ شي نو واپس مې سره بوځي نیکه خبره دا ده لالا که چېرته هغه خېټه دې جاسوسي کوي چې خطا شي هلکه دا خبرې خو دې ګورې ډېره د تجربې او د کار وکړه نو بیا به داسې کار وکړي که نه چې سوري پل نه پیاده پیاده حیات آباد ته لاړ شي ټیک شوه او حیات آباد ته چې لاړ شي نو هلته یو دوه لارې دي که نه نو په هغه پخي طرف لاړ باندې به چې کوم دې ته تاو شي نیغ لاړې 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 که نه هلته دوه لارې بیا راشي بیا په ګس طرف را تاو شي ټیک شوه اور پوزه مې خوږې نو بیا هغه ځینه به چې کوم دی نو بیا به یو دوه لارې راځي نو بس بیا ګس طرف ته تاو شه مړی نو دغلته مخامخ بیا کورونه دي کورونه دي ټیک بس نو دقه کورونه دي پاک رب العالمین دې ګلزاده وروره دا په هغې ځای کې په کار کې چې کوم ځای کې دي اړخ لګي نو کومو هماغه کورونو کې چې په کوم کور کې سپی غاپي دغه د روبي کور دی خو زما نوم به ورته نه لي ضروري یې تېر شم به دې چې اوري خفه کېږه مه په دې خبره اوري پورې زما راتلو پورې به دا پشمینه تاسو کوئ هغه لالا ولې نه راځه ګورې داجي زر به راځي ښه هسې نه چې لاړ شي او په میاشتو بارې ولورې بس دوه پس به خامخا راځم ته ولې خفه کېږې او یا دلبرو زه څه ټول عمر دپاره خو نه ځم نیکبختي چې داسې اوښکې څڅی ماماجي چې ته په دې کور کې دا کور خو به تش تور ښکاري ویم د ځان خیال ساتئ چاته مه وایه چې ماما مې کور نشته کنې لوړ به مو تیر کي کور دی خو ناچاکه دی نو ماماجي د ناچاکۍ خو ورته ځکه نه وایو چې بیا به خلک وایي شکر دی قبر ته خپې ځوړندې کړې دغلته خو نه پوهېږې که نه ویم زمری که په سل پنجرو کې بند دی که نه نو خلک د نامې نه یریږي او دغه مثال زما دی لالا زما به خو تا پسې جبی شي هغه د بر کلي ترور لزانو جبی به دله ماتی او ویم ته خو د راشن کوب خورې او دومره وړوکې زړه دی دی ماماجي مور مې نوره نه یریږي خو دا وایي چې چېرته په ښار کې د سوپونه وي تا له خو بیا د ځان د خلاصي چلم نه درځي خوریه تا زما د ماماګیرې رخ لیدلی دی زما د روب دا بروخ دی نه دی لیدلی بچو د زرو په قدر زرګر پوهېږي ګنې دومره غټو غټو خلکو به مې تابعداري نه کولی ماماجي دومره تادي څه دپاره کې لږ خو ایثار شه که نه نه اول به ډوډۍ خورم بیا به چای څکم او بیا به په ځان وزل آیات کرسي چوف کوم هله به روانېږم چاچی دا ماماجي مې بیا چېرته روان دی لورې د چا یو معمولي غونته کار دی سل شپږ شلې بدماشان د ښار نه زغلول دي بیا راځم ماماجي کور هم بیا یوازې شو شهزاده ته وایه چې کله کله خو راځي که نه ښه لورې اخرو سره جنګ جګړې کوي او بیا یې یادې
چاچی دغه جګړې خو مې یادي که نه دغه جګړې دې وي خو څوک خو د چا وي که نه رحیم صاحب جی میډم ما دا تپوس کو چې د اکبر صاحب واقعي ستاسو تره دی جی ما ته یې چا ویلي نو هغه زما د پلار دوست و تا ته مور هم د اکبر صاحب نامه اخیستې وه همدا خو غم دی که نه چې ما ته مور د پلار هېڅ نامه نه وه ښودلې او چې کله دې ما تپوس وکړو چې زما پلار څوک و نو دا ټوله کیسې ما ته تېره کړه او د تره نامه یې درته وانه اخیسته بلکل نه افسوس خو دا دی چې کله زما مور مړه کېدی نو زه دلته افیس کې وم غني محمد یې په آخري سلګۍ مې تپوس کړی پلیز کښېنه پلیز رحیم تا ته پته شته چې د اکبر صاحب یوه لور هم شته نه خو زما د اکبر صاحب په لور کې څه مطلب نشته ښه فرض کړه که زه د اکبر صاحب لور وی نو بیا نو بیا څه ګوره د اکبر صاحب په شان د خودغرضه او لالچي انسان کم از کم ته لور نشي کېدی او که فرض کړه داسې وی نو اکبر صاحب ما سره ښه کړي او که بد ستا دپاره به ورته ما هر څه معاف کړي وو ته رښتیا ده هسې د دې مقصد نه نه سم نه بس هسې یو فرضي سوال و نور سم نه ښه دی زه افیس ته ورځم ویم اکبر صاحب د الله فضل دی زه چې دروارونه د 10 میله لرې م روان یم که نه نو زما د یارې به پې څوک ګزار نشي کولی ډېره لا ډېره لا ته به زما د روانې 10 میله لرې روانې نه یاره دا خو مې هسې مثال درکو ویم یو ورځ ټیلر دشمنانو ګیر کړی و ټیلر ښه 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 ته چې پې کپړې ګنډې هغه یادې هټلر یادوم دا ټیلر به ورته ما د مینې نه وي د جرمن فوج کې اولدار میجر و که نه ښه ښه هټلر یادې ښه نو چې دشمنانو ګیر کړو نو بیا ویم خدای شته چې ما ته څه پته نه وه زه تې داسې 10 میله لرې ومه ویم چېرته سپي ته به مې کورې ویلې نو زما اواز چې دشمنانو اورېدلی دی نو ټیلر یې په ځای پرېښي او تښتېدلي دي ډېره لا ډېره لا یعنې ستا کمیونیکیشن مطلب دا چې ستا اواز تر د 10 میلو پورې رسي دا خو ډېره ده حیرانتیا خبره دا خدای والې دلته څه کوي څه ما ترې څه ووایي بخیر بخیر خانشایان کدا څه لکه بیا د میرګله ته دلته څه کوي وزه دلته څه سره نوکر یم که نه مړی د څه پوچي تلو که نه نو ما ته ویل چې یو پوچي راوله مړه څه شوه چې راغې اورې ویم د میرګله خوله په واک کې ده لویه صاحب دا زما سینه دی ویم چې د ډز نه خو یې ساتې که نه داسې ښه پخلی درته وکړي چې مړه نو ډېره لا ډېره لا یعنې دا اعلی قسمه باورچي م دی نه نه صاحب دا چې به مو کله کله د ګوپال په ځنګل کې اوسې ښکار کا که نه نو دې د تا هغه خبره کوي ولې د میرګله وکېنه دروغ مه وایه یاره صاحب چې دی خو درته ځان پوښي که نه په ایمان چې ګوتې به ورسره وخورې او مړه یې سورکۍ چر بدله کړي ما سره لګري پاتې شوی دی ډېره لا ډېره لا یعنې په یو ټکټ کې 2 مزې خو زمیرګله دی خو ما د خپل واره د حفاظت لپاره باډیګارډ ساتلی دی وصاحب همداسې ښه همداسې ښه ویمه صاحب چې دی درسره یې که نه په ایمان د چا د لاسه به وال وخورې او دی په ایمان که په دوربین کې به وینې او ویم زمیرګله خدای دې غر که زه خو دې په شرمولمه ښه صاحب زه ځمه نه نه کېنه خبره کوو کېنه نه ما وی د باد باران څه پته نه لګي څپیا کې مې په کوټه سرتورې پرتې دي ځې زه به مخه دې ښه نو ویم صاحب بار دې سپي ته مو لږ خیال کوئ چې ومې نه چیچیه زمیرګله
زما صاحب یم پرېږده چې ځي دی نو نشي تارېدی کېنه تېوز کړه کېنه چلو Itu kuti دا لسم کور چې خدای خبر چې د روبي بیبي سپیله چا نشه ورکړې ده که په غاښ یې تړي دي چې خپ نه کوي زر وخت کې به وګورو نو نه په خدای چې دا کور دی او نه هم دا وي که نه نه کشکشم کېږي بس هم دا کور دی که خیر Itu kuti oga piga kana khudai diwa oga piga ila sprida khazi tani yadu mazis piya dum rukia da produ kurne kisake idel teji o kor leto magi kari spidi kha yara tuhmat dir bi wakuf khari ide bi wakuf ti chatawi tata savesa خدای ته پته دی چې ملمیم چې درته نشم ویلي زه ډېر زیات ستړی شوی ما دلته یو کور پسې ګرځم سپي دی وکړې هغه راته لږ وښایي نو مهرباني به دي یاره دغه مخامخ کور دی ورشه مهرباني خو یو خبره درته کوم ځوانه چې ګورې هر چا ته به نیغېږي نه سړي سړي پېژنه ځه کاکا ځه خپله لار نیسه د کاکا دې چاته وي زما په دې بله میاشت کې واده دی خوا دې خوا سړی د تختیب کاکا زلفودم دي زارې زارې شکم به ورته سر پکې نو صاحب خیر دي دي که نن ماته دلسوزمونه وی نو خیر دی نن خو ډېر خوشحال ما د امیدونو کور مونته په جون مې نوې سپرلي راغلي دی که خوشحاله دا کوم داسې خوشنصیبه کور دی چې په تا یې سپرلی راوستو ښه درته پته لګي خو تاله هسې دا خبرې خوند درکوي سړی لږ په زور خو وایه که نه اصل کې دې زه د سپي غپار پسې ګرځېدم ومې مونته د سپي په غپار څه کې مور ورلیږم رښتې له نه نو د سپي د غپار تا د رښتې سره څه تعلق دی تعلق شته که نه جي تاسو نه وایئ چې تاسو سپي ساتلی دی او ولې معلومات ښه شي دي که نه جي او ستاسو سپي په سور کې غپېږي او د غپارې نه پس کوونکی دي لکه چې دا کله چې تارې سلیپي او خو تا ته چا وویل دا خبرې پرېږده یعنې زما معلومات صحیح دي د څه معلومات دا به درته په خپله پته ولګي چې په سپین رخسار د تورې زلفو دم دي زارې زارې شکال به ورته سر خدای خبر چې نن په ده څه چالو شو لالا بهر راغلې لویه شخور ډېر ستړی یم وی ماماجي راته ما خو په جارو له ستا د خپو خاپونه هم نه دي روان کړی او بیا راغلې شکر دی داجي چې تاسو راغلې زما درپسې زړه ډېر خفه و داجي زه ځم چې تاسو له چای پخوي لالا ډېر ژر د ښار نه رانغلې ویم که زما په راتلو خفه چې واپس لاړ شم دومره ښه قسمت زمونږ چېرته دی مور مې هسې تپوس کوي نه نو خورهیه دا روب او دبدبه چې کومه ده که نه نو دا د الله ورکړه ده دا په پیسو نه خرڅېږي بېشکه ماماجي خو چل څه شوی دی ویم چې د صاحب بنګلې ته ورغلم نو زما د راتلو په خوشحالۍ کې د ګلونو ګیټونه جوړ کړي او پرن مې راته دنیا خلک ودرولي هر سړي به راته ول د ګلونو هره جولو
مبارک شه ماماجي نو بیا نو پسو پلا ناس نوم چې په ګیټ باندې اتیا سل کسان سره د وسلو راننوتو د سیب پرواري ټوپکې کېښودې وی نو هغه راغلي خلکو ورته اډسونه ویلو نه یاره د هغې نه خو ساه اوتې وه بس د صاحب واره ته وي چې ونه خوځې چې ناګانې په ما نظر پرېوتو ته خو به هم د یارې نه رپېدې ماماجي نه یاره هغې چې زه ولیدم نو هغې د یارې نه په رپېدو شویه چې زه ورپاڅېدم نو یو راته ووې چې راشنکوب خان پاسه ما مونږ ته پته نه وه چې ته دلته مونږ معافي غواړو دا دې لاړو ویم د سترګو په رب کې دشمنانو تښتېده وعلیکم السلام ماماجي مورې السلام علیکم څه ده نصاب سیلی وړې مړه ماماجي د هغې پته ولګېده د چا هغې هر وخت په خوبونو کې نه دي مورې بسه ماماجي پسې بسې تاسو ورځئ ښه ورځیا ستا لپاره به ولې نه ورځو مورې ماماجي زه خو یم چې په دې ورځو کې دا خبرې مې هغه وشي نو بس د خوشحالۍ خبرې یا الله ډېر شکر دی چې زه ماشاءالله د زړې ډولۍ امان صاحب ستا هغه هټلر خو داسې وتښتېدو چاډو پته یې مو نه لګېدله او زمیر ګل ما ته وی چې هغه ما سره لنګري پاتې شوی مثلا سر ما ته څه پته وه د شکل نه خو مثلا بلکل زمری ښکارېدو باروبه ښکارېدو خو مثلا سر خبره دا ده چې خبرې خو معمولي جاله ډوډۍ نه شوې مثلا ښه نو اوس به څه کوو مثلا سر بس اوس چای به اوس کوو ډېره لا ته ما دلته چې سکول نه راغوښتې او که د دې دپاره چې ته ما ته ده ووایې چې زما دې دواړو کې اصلي وارث څوک دی مثلا سر د دلبر خان شکل خو ماته یاد دی او زما په خیال چې دویم نمبر رحیم مثلا ستاسو اصلي مثلا دی واره دی ډېره لا یعنې ته د شکل اکسرې مو کړه خو زما یو شک دی چې ما څه خبره کوله چې دا چې دویم نمبر رحیم ستاسو واره دی خو خیر دا خبره پخه نه ده او زه به هم د دوی دواړو نه یو معلومات کوم د څه معلومات مثلا زه تا ته فی الحال دا نشم ویلی ځکه چې دا سیکرټ خبره ده سیکرټ خبره ده دلسوز صاحب څه دې راوړو یو منټ جی رحیم صاحب ملا وکړه ښه ټیک ده دیدی او اکبر صاحب د دې مطلب دا دی چې روبین زه په تیاره کې ساتلی یم دا ځکه یو ورځ ماته دې وویل چې که فرض کړه زه د اکبر صاحب لور یم نو بیا پوه شوم میډم زه خو در نظم خو د میلمنو قدر وکړم میلمانو خو یم قدرمن دلسوز صاحب اخر میلمانې د چا دي ویم زرین خانه ډېر بدل ښکارې یاره مړه خانشاه په ما کې به څه بدل شي نه خدای شته په دې ږیره کې مې لومبي ځلې ولیدې که نه او لکه زما پکې ګورې ډېر روغدار ښکارې ښه دا راته وایه چې څنګه دې پېښه زه خو یم ماماجي دا د اخوا دېخوا خبرې پرېږده او هغه د کار خبره ورسره وکوئ د څه خبره خانشاه دا زرین خانه زه د شهزاده د رشتې په سلسله کې راغلی ما وی چې زمونږ د پخوانۍ یاري په خپلوۍ کې بدله شي د ده خبره کې ته خو مې یو ځل مړه په حجره کې په ګډاو لیدو دومره خفه کم چې ونه سړیه دې نه یادومه داسې که شل یو ځای کې که نه نو د هغه به یو لاس جوړ نه شي عجایبګر والا ورپسې ځي راځي په څلوېښت زره رانغ پاڼه د ګورګورې نرې کمیسي د ګلزاده مزه کوي نه وای پاڼه
پاڼه د ګورګورې وای توشه که نه روړیانو پاڼه د ګورګورې نری قمیص پسه وسنځاده په ایماندارۍ چې د امیر زه تا نه ښه لکه دوپړو غږم مریدونه ما نه ښه چل راځي خو د اسې ځان شرم مرید و زه پایا کې وخت تېر و اسې روریا دا مال ته ښکارم دوپړي ماره زه شروع شه خورشه لږ صبر وکوئ سکه روري ځان ډیسکو ته جوړې نه وختي داسې مې ماما ته کاته کټ کې خوځېدو را خوځېدو جوړې تاوېدو ته یې مینه کېږي ویم روکیه ته ورکوټوالي عادت چې نظیم ټولم ستا په شان دي خو اوس یې هسې برید لوی کړي یا لکه دا تاسو ما ته څه ویو ویم ماماجي روب دا په خپل ځای خو نن د خوشحالۍ اصلي ورځ ده زه خو هم دې میدان کې یو پیر وکنه هډوکي به دې سپک شي وایي نه خورهیه مینه خو مې ورته کېږي خو د خلکو نه یېرېږي نو او که نه نو که خلکو ته پته ولګېده نو څومره بېعزتي به مې کمه شي ویم ماماجي د خلکو لا سزا ده را میدان ته شه ګونګروګان درته واچوم نه د ګنګروګانو خو څه ضرورت نشته خو هسې به لږ تاو شم نو او ښه برابري نور محمدي شه او د شهزاده په پلنګ دي پر خط په ډبې ټول د باجوړي ګلونه وای د ګلزاده د جرمنۍ ټکه راځي نا کمیس پورې مال راوړو تازه تازه ګلونه دي څلورې مال لري محمدي دا ته په خپلې ګړې کې اوښ ګړې ویم ځان ټینګ که په لاسو به دې پولیار او خېجي دا د جرمنیانو د کلب ډانس دی وغه زه زم فیدلم وای د شهزاده په پلنګ دي پر خط په ډبې ټول د باجوړي ګلونه وای مرید خوشحاله نه پکې غټه شوه مینا کمیس ماماجي دا څه کې دا مې د املا کې لږ فرق راغلی نو تاوېدم چې ما د املا مې په ځای شي ماماجي ته خو ګډېدې او څومره ښایسته ګډېږې راځه لورې دا څه چل دی دا څه خوشحالي ده چې ماماجي ورکې ګډېږي سوځې د کتاب ګل لورې ته به ژوندی او ما به د نصره ډولۍ کې یوسي چاچي دا شهزاده رښتیا وایي او لورې د شهزاده پیدا نه شوه کویدن دې مبارک شه چې ته خوشحاله نو زه هم خوشحاله یم د جبین خو په جړه شوه څه ویم بچې